سلامونه مینه نیکې احترامات مې قبول کړه ملګرو خدای وکړو جوړ به وای ملګرو نن به په دې باندې خبرې کولې د فیسبوک مهم قوانین څه شی دي ولې زموږ پیجونه نه مونټایز کیږي دا ډېره مهمه او ضروري موضوع ده چې زه باید تاسو سره شریکه کړم چې هغه کومې ستونزې یا کوم مشکلات دي چې ستاسو پیجونه نه مونټایز کیږي او همداشان د فیسبوک قوانین څه شی دي څنګه تاسو ځان باید پرې پوه کړئ او هغه کوم کارونه دي چې تاسو پیج ته مونټایزیشن نه درکوي او هغه کوم کارونه دي چې تاسو کولی شئ مونټایزیشن ور باندې ترلاسه کړئ نو دا لنډه ویډیو تاسو سره وګورئ او که چېرته مو خوښه شوه لازمه د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه نوي فیسبوک پاڼه زموږ هم در سره فالو کړئ نو دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه د فیسبوک هغه مهم قوانین ښایم چې تاسو یې باید څنګه کړئ په ځان باندې مراعات کړئ د هغه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل د فیسبوک پیج یا اکاونټ مونټایز کړئ یوه خبره دلته په دې کې ده چې کله تاسو خپل د فیسبوک پیج مونټایز کوئ نو د دې لپاره تاسو کولی شئ چې وی پی این استعمال کړئ تر څو لوکیشن یې چینج کړئ زیاتره ملګري بیا دا پوښتنه کوي چې دلته یو پیډ وی پی این دی په پیسو باندې چې اخیستل کیږي او بل ساده وی پی این دی دغسې پلی سټور یو ځای بل ځای کنه موجود وي او په اتومات ډول کنیکټ کیږي او پیډ وی پی این چې دی هغه خپل لوګین غواړي نو ستاسو لپاره کوم یو بهتره دی پیډ وی پی این تاسو باید د دې لپاره واخلئ ځکه دغه ساده وی پی اینونه چې دي د آی پی اډرس بیا بیرته چینج کوي او دغه ستاسو لپاره کار نه کوي نو پیډ وی پی این بیا داسې دی چې هغه په پیسو باندې واخیستل شي هغه منظمه آی پی اخلي دقیق ادرس چینج کوي او یو موبایل به د دې لپاره لازما تاسو ځانګړی کوئ ځکه تاسو په هغه موبایل کې باید د افغانۍ سیمې کارت استعمال نه کړئ که چېرته مو افغانۍ سیمې کارت استعمال کړل بیا زموږ د افغانستان لوکیشن اخلي نو خبره دا ده چې تاسو به یو داسې موبایل پیدا کوئ چې په هغه کې تاسو سیمې کارت ونه لرئ کوم تنظیمات چې د وی پی این لپاره مهم دي هغه باید ترسره کړئ په یوټیوب کې ویډیو شته په همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې ما هم لینک درکړی دی نو هغه سټپ بای سټپ کړنلاره مې درته ښودلې ده چې په دې ډول به سیټینګ ترسره کړئ کله مو چې هغه سیټینګ ترسره کړ بیا کوم مشکل نه جوړوي او بل ورسره څنګ کې خبره د وی پی این دا تاسو بېلابېل وی پی اینونه شته ناټ شته سرف شارک شته ایکسپریس شته نو تاسو کوشش وکړئ سرف شارک وی پی این واخلئ ښه سرف شارک وی پی این ګوګل کروم ته لاړ شئ SURFSHARK نو دغه تاسو سرچ کړئ سرف شارک وی پی این دی همدغه لومړی سایټ کې درته راځي هغه وی پی این چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ لوګین ورته واخلئ ویزا کارډ ماسټر کارډ باندې به تاسو پیسې ورته اچوئ او که چېرته داسې مو هم نه شول کولی بیا زموږ سره په اړیکه کې شئ انشاءالله موږ به یې درته برابر کړو زموږ د وټساپ د اړیکې شمېره ده 0204884 نو تاسو کولی شئ چې په دغه وټساپ شمېره زما سره اړیکه ونیسئ زه به یې درته برابر کړم مشکل نشته سیټینګونه تنظیمات هر څه به زه درته وکړم او بل دغه زموږ پیجونه چې خاصتا نه مونټایز کیږي یوه لویه ستونزه دا ده چې افغاني اکاونټونه مو پکې پرېښودلي دي تاسو به کوشش کوئ چې افغانۍ لوکیشن د پیج څخه په اتومات ډول ټول ریما وکړئ که په اتومات ډول نه وي خیر وار په وار خو افغانۍ لوکیشن باید پکې نه اوسي زیاتره ملګري داسې وي چې وی پی این واخلي بیا هم د دوی لوکیشن نه چینج کیږي د فیسبوک پیج نو د هغوی دپاره ښه کار دا دی چې یو نوی اکاونټ جوړ کړي ځکه افغاني اکاونټونه کوم چې جوړ شوي دي د دې ریجن یو څه په سختۍ چینج کیږي یا داسې د تقریبا 7 میاشتې وخت نیسي چې دومره وخت سړی انتظار هم نشي کولی که نه نو تاسو کوشش دا وکړئ چې یا همدغه اکاونټ د کوم هېواد سره چې تاسو وی پی این کنیکټ کوئ او بل ته څوک پیدا کړئ دا اکاونټ ورته ولیږئ تر څو هغه یې خلاص کړي یوه نیمه میاشت یې وکاروي لوکیشن چینج کړي بېرته یې تا ته راولېږي که بیا داسې هم نه وه نو بیا تاسو کوشش وکړئ په همدغه وی پی این باندې نوی اکاونټ جوړ کړئ هغه 100% له لومړي سره لوکیشن چینج وي ښه نو هغه تقریبا په 15 یا 20 ورځو کې لوکیشن چینج کوي دا د بله خبره ورسره څنګه د فیسبوک اکاونټ پوښتنه ډېر ملګري کوي چې آیا مونټایز کیږي او که نه هو د فیسبوک اکاونټ هم مونټایز کیږي خو د هغې لوکیشن چې دی ما مخکې هم خبره وکړه په افغانستان کې په افغاني ریجن باندې جوړ دی نو هغه چې چینج کیږي یو څه وخت نیسي او یا شاید چینج هم نشي نو کوشش دا وکړئ تاسو چې یا همدغه اکاونټ کوم چې در سره دی تاسو خارج ته ولیږئ هماغه هېواد کې د یو ځل لوکیشن چینج شي 2 میاشتې وکارول شي کله چې هلته لوکیشن چینج شي وی پی این د هماغه هېواد سره کنیکټ کړئ نو د هماغه هېواد په ذریعه کولی شي چې ته بیا د دې اکاونټ لوکیشن چینج کړې وی پی این هغه سره کنیکټ کړې او بیا یې استعمال کړې دغه یوه لاره لري نو په دې طریقې سره ته کولی شي چې دغه څنګه کړې استعمال یې کړې ښه
ورسره څنګه هغه کومه غلطۍ دي چې تاسو ته مونټایزیشن فیسبوک نو ور باندې درکوي نو هغه عمومي عمده غلطۍ چې فیسبوک تاسو څخه مونټایزیشن زندوي او یا هم فیسبوک تاسو ته مونټایزیشن نه درکوي هغه مې دلته راخیستې دي او بل خاص خبره دا ده چې تاسو په دې باندې شاید مخکې پوهیږئ هم خو بیا هم یادوري ترې کړي ده لومړی پردی محتوا ده یعنی کله چې ته د بل چا کنټینټ خپروې هغه که د یوټیوب نه راغلی که د انسټاګرام نه راغلی که د بل ځای نه راغلی چې یو ځل په فیسبوک کې نشر شوی و نو په هغې باندې تا ته مونټایزیشن نه درکوي زیاتره ملګري به دا خبره کوي چې په کاپي رایټ ویډیوګانو باندې ځینې خلکو ته یې مونټایزیشن ورکړی البته مونټایزیشن ورکړي مونټایز هم کړي خو یا ګټه نه ورته راځي یا هغه ګټه ټوله بل چاته ځي نو هغه داسې ده چې هغه مخه که چېرته کور یې واخیستل شي که نه هغه ستا ګټه ټوله بل چاته ځي نو کوشش په دا کوئ چې پردی محتوا یا د پردي کنټینټ څخه ځان وساتئ ځکه که چېرته تاسو دغه اپلوډوئ تاسو ته هېڅ ګټه نه کوي که مونټایز هم شي تاسو ته ګټه نه کوي خو دا امکان نه لري چې مونټایز شي او بل ورسره بې کیفیته ویډیوګانې دي هغه ویډیوګانې چې کیفیت یې بیخي لږه لو کوالټۍ کې وي خراب وي نو هغه ویډیوګانې هم د دې سبب کیږي تر څو ستا مونټایزیشن وځنډوي البته کنټینټ به هم ستا وي کار به هم ستا وي خو کیفیت چې برابر نه وي فیسبوک وایي چې نه دا ویډیوګانې بې کیفیته دي او زه تاسو ته مونټایزیشن نه درکوم ورسره په څنګه منظم فعالیت نه کول دي یوه غلطي تر ټولو لویه غلطي همدغه ده تاسو چې نن مثلا سهار ویډیو اپلوډ کړئ بیا یې 10 ورځې بعد سهار اپلوډ کوئ نه تاسو نن سهار په 6 بجو ویډیو اپلوډ کړئ سبا سهار په 6 بل سهار مسلسل لاړ شئ دغه کار تقریبا یوه میاشت داسې جاري وساتئ خپله به تاسو ریزلټ وګورئ چې ستاسو پیج څومره فعالیږي ستاسو انګیجمنټ کومه خواته ځي ورسره ستاسو شیرینګ دغه نورې برخې چې کومې دي دا څومره مخکې ځي او دغه برخې چې مخکې لاړې کمنټونو ته ریپلای ډېر کوئ په دغه صورت کې فیسبوک ستا پیج بار چیک کوي وایي چې دغه کس فعاله دی زه به دې ته مونټایزیشن ولیږم نو تاسو ته څنګه کوي مونټایزیشن لیږي او د فیسبوک الګوریتم سره سم نه تلل یعنی فیسبوک تاسو ته یو وخت درکړی و منظم وخت درکړی و درته ویلي وي دا د فعالیتونه کوه لکه مخکې چې ما تا ته وویل چې پردی ویډیوګانې مه اپلوډوه بکیفیته ویډیو ما اپلوډوه منظم فعالیت کوه یعنی غیر منظم فعالیت مه کوه همداشان فیسبوک کوم رولز چې راځي هغه تعقیبوه او یوه خاصه خبره چې زما یو بل پیج هم سسپینډ کړ هغه د پیسو سکرین شاټونه دي ګورئ لکه تاسو ته د فیسبوک ارنینګ راغی یوټیوب ارنینګ راغی یا د بل څه شي ارنینګ راغی نو تاسو د مستقیما تصویر مخ خپروئ چې خپروئ هم لګي داسې بلر کوئ دغه تصویر کې باید دقیقې د پیسې ښکاره نه شي ځکه چې فیسبوک دا وایي چې تاسو فراډ کوئ دوکه کوئ که نه نو د هغې په اساس تاسو پیج په اتومات ډول سسپینډ کوي دا اخترونه نه درکوي چې یا داسې نه په اتومات ډول سسپینډ کوي او د یوټیوب په الګوریتم کې دا یوه خبره ده چې هغه ته سټرایک درکوي خبروي دی خو فیسبوک خلاف چې کله داسې لاړ شي هغه په اتومات ډول سسپینډ کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه غلطۍ تکرار نه کړئ او بل کله به تاسو ته مونټایزیشن درکړي دا د ډېریو ملګرو غوښتنه ده چې موږ کله د فیسبوک څخه مونټایزیشن ترلاسه کولی شو ښه دوی وی پی این او یو شی بل شی فعالیت یا د خارج څخه خو دوی بیا مونټایزیشن نشي ترلاسه کولی مخکې مې هم دا خبرې کړي دي لومړی دا چې منظم فعالیت باید وکړي دغه کسان منظم فعالیت چې ونه کړي مونټایزیشن فیسبوک نه درکوي ځکه چې ستا فعالیت هلته غیر منظم وي فیسبوک وایي چې نه دا کس فعاله نه دی دا منظم نه دی د فیسبوک په سم ډول نشي اداره کولی نو کوشش په تاسو دا کوئ چې منظم فعالیت وکړئ ورسره ښه کیفیت لرونکي ویډیو تاسو باید اپلوډ کړئ یعنی حد اقل که نور خو هم نه وي 1080 ریزولوشن کې باید تاسو ویډیو سیو کړئ در سره چې دا ایچ ډي بڼه ده او ښه کیفیت لرونکي ویډیو ده چې تاسو کولی شئ دغه ویډیوګانو په واسطه پیسې بیا ترلاسه کړئ او خپله محتوا تر ټولو مهمه ده یعنی خپلې ویډیوګانې چې هغه ویډیوګانې چې ته یې خپله جوړوې هغه تر ټولو لومړنی او اهم شرط دی کله چې خپلې ویډیوګانې جوړې کړې نو فیسبوک لازما تا ته مونټایزیشن درکوي دا هیڅ امکان نه لري چې ستا مونټایزیشن دی ودروي حد اقل که ډېر وخت نیسي شاید 4 میاشتې 3 میاشتې داسې کسان هم شته تقریبا یو نیم کال کار ورباندې کړی خپله ویډیوګانې وی پی این استعمال خارج کا اډمینان هر څه لري خو بیا هم تر اوسه مونټایزیشن نه دی ورکړی فیسبوک یو څه وخت نیسي حتما کال پورې یو نیم کال پورې بیا مونټایزیشن درکوي او کپي معلومات نه نشرول
لومړی مې هم دا خبره وکړه چې د بل چا معلومات نه نشرول دي، هغه که لیکنې وي، ویډیوګانې وي، عکسونه وي چې د بل چا څخه یې راکاپي کړې. د لیکنې عکسونه مې ځکه درته ذکر کړل، ځینې ملګري داسې وي چې د یو پیج یا پوسټ ځانله لیکنه راکاپي کړي بیا په خپل پیج باندې نشر کړي. نو دا یوه ستونزه دا جوړوي چې دا کاپي معلوماتو کې کله کله فیسبوک شماري او دغه چې کله وشمارل نو ستا مونټایزیشن لازما ځنډوي. او که چېرته تاسو داسې نشرات خپور کړي وي، دا خبره مهمه ده چې هغه تاسو ډیلیټ کړئ په خپل پیج باندې. صحیح ده؟ هغه مو چې ډیلیټ کړل هغه وروسته خپل نشرات کوئ، هغه خپل نشرات په حتما ستاسو رنګ راوړي. او د وی پی این استعمال د مخکې مې خبره وکړه چې وی پی این ډېر ضروري دی، لازما باید استعمال شي. وی پی این طریقه هم درته وښودله، ما ویډیوګانې هم ورباندې جوړې دي، په همدغه چینل کې موجودې دي. لومړی خو دا چې وی پی این خپله هم اخیستلی شي، بیا هم وایم په ګوګل کروم کې سب شارپ په نوم دی، ښه وی پی این دی، یعنې ثابت آی پي ساتي، لوکیشن دقیق چینج کوي او ښه کار هم کوي. او که هغه که ځای کې نشئ اخیستلی، هغه قیمت هم درته پرېوځي، بیا موږ ته میسیج وکړئ، انشاءالله موږ به در سره کومک شو. ښه دا پیډ وی پی این دی، په پیسو اخیستل کېږي، زموږ سره هم په پیسو دی، په ګوګل کروم کې به هم په پیسو اخلي، خو هلته لږ قیمت درته راځي، زموږ سره لوګین دی، موږ یې اسان درکوو. او بل د وی پی این سیټینګ منظم کړل دي. مخکې مې هم درته وویل چې په دې باندې ما ویډیو هم جوړه کړې ده، ځانګړې ویډیو د 10 دقیقې. نو کله چې ته د وی پی این سیټینګ منظم وکړې، ستا لوکیشن دقیق چینج کېږي. او که چلته د دغه سیټینګ منظم ونه کړې نو بیا حتما ستونزې درته پېښېږي. نو خدای وکړه چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نننۍ ویډیو په همدغه ځای راټولوو. انشاءالله پاتې پوښتنې غوښتنې تاسو راسره کمنټ کړئ، کوم مشکلات و هغه راسره کمنټ کړئ. راتلونکي ویډیوګانې به په همغه باندې جوړوو. تر بلې ویډیو مو پر اوس سپارم. الله په امان کې شي.